فصل کې ویم په هر موقع باندې ویم چې مونږ له د رزق د پاره خپل رازق یې رول نه دی پکار مونږ زمیداری ته وځو مونږ پټو ته وځو مونږ غیاګانو وخو پسې او فصلونو پسې وځو لورم په وګ باندې خو دی او دا رزق سره لچاره کړی دی هغه رزق ورکون کې زمونږ نه بیا یری ولې د سخت روزي دي دا سورو د سخت دي منځونه او د سونه بیا رستو کو ستړي ستومانیا ده سحر مونږ نه ماسوتن ستړي مونږ نه ماخام چې کم دی پټی نه ستړي سومان راشي ماسپهین په پټی کې د مانزه وخت راشي مونږ ځای شي مازیګر مونږ چې کم دی په پټی کې وخت راشي مازیګر مونږ ځای شي دا رزق چې الله رب العزت مونږ له پیدا کړی دی زمونږ کار صرف دانه ور اچول دی پټی کې او دغه دانه پټول دی الله صرف دومره مهنت په مونږه خو دی چې زمیدار کاګه ته صرف دانه پټی ته ولا او لپاسه په خاور واړو بس نور راخې جول د دې دانې لویول د دینه بوټي کول دا شین کول دا وګي تر رسول دانې تر رسول بیا په دې کې دانه په خول او د دې بوټي وچول دانه وچول دا زما کار دی دا دومره اوګد کار الله رب العزت کوي او بیا راټولول ریبل زما ستا کار دی او په هغه ریبلو کې زما سان خپل خالق او رازق ير شي بهشکه دا روزي د سخت دي او د ستړي دا د مهنت روزي دي هر زمیدار کوشش کوي چې ما خپل فصل په ټیم راټول کړل او هغه پسې مونږونه ضایع کړل د عبادت وخت می پسې ضایع کړل خو الله وي څنګه به کې زبد باندې غلې ورومه زبد باندې بیٹه مو بارانونه ورومه ته خو به تادی کې او په تادی کې به زما حکمونه ضایع کې خو ته داسې نشي کولای زبر سره خپل عمل کوم دا د الله د ناراضتیا سبب دا د الله د ناراضتیا وجه ده زمونږ جمعهتونه خالی شي په دې ورځ کې زمونږ جمعهتونه خالی پراته د اذان کولو څوک نه د مونږ کولو په جمع کې د شرکت څوک نه ولې زمیداری روزي نو کوشش دا کو په هر ځای کې د غر په سر کې یو خو چې د الله د حکم وخراغه الله حکم ادا کو د کور نه لري بهر یو په زمیداری کې پټی کې یو آلته کې ځان له اوبو تنظیم او د جانماز تنظیم وکړو آلته کې د مانزه وخراغه مونږ ادا کو او کچره جمعات نږدې وي سرنګ اذان الله اکبر شو بس خیالګه د مانزه وخت نور کار مګوي جوار مری به سپینوي مو د دینه برکت زی راځي چې د الله حکم ادا کوم مخکې لاړ شي کوړه لاړ شي جمعه ته د الله حکم ادا کوي نو رست بیا دوباره کار لوزي الله و پکې برکتونه چې خیرونه او د رزق به د خوشحالي ان شاء الله العزيز الله دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر